خیر کی دا خبره وکړه چې تاسو کیمه مجبوری دوزوی تصحیح کړلی وسته چې تاسو مثال روات لوسته احتجاج دی پر او مطالبه مې سدي سر جی دس دو خبره چې میره 2026 ته ډیټ اف ریټایرمنټ وشمیرا یا ډیټ اف ډیث وشمیرا. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن حافظ نصیب شیراز تاسو سره مخاطب یم. موجودی گورنمنٹ مڈل سکول نمبر 1 چوترام گلی اور چکیم دا دازو کا دے اساتذہ کرام چکیم میل و فیمیل ٹیچرون دی دیغه سم مطالبات دي د حکومت نه تو سے دی خبر وروي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی تو سے مطالبات دي. ز فرید الله شاه بخاری صدر سیسټي ویلفیر اسوسییشن ضلع بنو میج دغه شي چنن ته ترجمه شوی دا د میج د غخوایند مایند د پروموشن مسله دو د ایس ایس او ایچ ایم تا چونکه د میل چې کوم مردانه دي د ایغه 5th فیز یعنی پنځمه ډي پی سی یا کنفرم شو د پروموشن د پورا و میج د خوایند چې کوم دي دا غلیا د دغه دریمه ډي پی سی یا نه دو شوې 3rd فیز ډي پی سی یا پته دو چې دی پروموشن اس اس ټي ټو اس اس اینڈ ایچ ایم هغه پته دو میج د دغه پورا جمع شوې ګورنمنت نه میج دا مطالبه دو چې چونکه دا شای چې کوم دا پیرالل چې فیمیل کېږي میل واکېږي چې میل کېږي فیمیل واکېږي خو میش دغه ته وپکري چې آیا د فیمیل ډي پی سی یا ترنن طریقه پیر پوت شو یې ویل دو په دغه شکیم داسه هیڅ تاکیمه داسه نقصان دا پښې چې دی ډي پی سی یا نه کېږي آیا سینیارټي چې کیما خبره دی کوي دا بالکل دروغ وي سینیارټي مسله نشته پښې سینیارټي د دی میشته او شای میش ډیسټریکټ وای سینیارټي ور کو دی د کا کمپایل کو اده د په یوز ای کو خو چونکه صحافت اشتانه چې دی ویل نو تکای خو میش چې د کیم نن نوستي دا د دغه پورانوستي چې میش بار بار خپل ایم پی ایګون پښتونیار خان ته میش ورغلی ډایرکټر ته میش تلی سیکرټری ته میش تلی میش نه راستړی شلی دغه چې د میش کې نن پروګرام دا پروګرام د میش لاست پروګرام دا کپدا باندې سو ونشل ګورنمنت په دا غورونه کو د میش دغه خويند پورا دی ډي پی سی کښینز د ولادت 3rd فیز به دغه بعد چې میش کیم قدم دا به واقع انتهایی سخت به واقع په احتجاج باندې میجه به احتجاج کوي میجه پېښور تاسیس سره دغه خوينده و میجه ور سرای د صوبې مشکیم مشرون دي د هغه سره مو خبره کړی دو هغه مشترا په دا باندې روزي دی چې سرنګ توسه خواشای و چرسیه و میجه ازه کا د ډایرکټریټ مخه ته یا د سیکریټریټ مخه ته سره دغه خوينده ماینده میجه ازه کا به احتجاج کوي کچېره ګورنمنت د میج دانن خبره ونه خستله و دی پورا د 3rd فیز ډي پی سی نوټیفیکیشن ونکو. خیر کی دا خبره وکړه چې تاسو کیمه مجبوری دوزوی تصحیح کړلی وسته چې تاسو مثال روات لوسته احتجاج دی پر او مطالبه مې سدي. سر جی دس دو خبره چې میره 2026 ته ډیټ اف ریټایرمنٹ وشمیرا یا ډیټ اف ډیث وشمیرا 60 سال نہ بعد انسان ڈیتھ وشمیری ہے 50 نہ بعد اچھا جی 50 سال کے بعد تو ہم آلریڈی ایسے ہوتے ہیں جیسے بونس کی عمر گزار رہے ہوتے ہیں اور یہ ہم 2026 میں میری ریٹائرمنٹ ہے مس اسرار کی ریٹائرمنٹ جو ہے تقریباً 2024 میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنی تعلیم ہم نے اتنی اچھی ڈیوٹی کر چکے ہیں ہمیں ایس ایس ٹی ہمیں 2003 کے بعد ہم 18-19 سال اپنی اس ایس ایس ٹی پوسٹ پر گزار چکے ہیں. ایس ایس ٹی پرسنل ہم لوگوں کو 2014 میں ملا. ہم تقریباً آج ہمارا 9 سال ہمیں ایس ایس ٹی پرسنل پر ہو چکا ہے 17 پر ہو چکا. تو یہ ہمارے لیے پروموشن کے لیے آج ہم 18 کو موو کر چکے ہوتے یا 18 کے لیے ہم پروموشن کے لیے ہم تیار ہوتے اور ہم لوگ ابھی تک ایس ایس ٹی ریگولر نہیں ہمیں ملا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت ہی مؤدبانہ ہماری اب پہلے ان سے گزارش ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں سے بڑی تکلیف سے آج نکل کر آئے ہیں اور ہم آخر اس حد پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آج ہم میل کے ساتھ یہاں ایک کمرے میں ایک جگہ پر ہم لوگوں نے بیٹھک کی ہے کہ ہمیں یہ ایس ایس ٹی یا ریگولر ایس ایس یا ایچ ایم مل جائے. اگر آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانے گئے تو پھر اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ دھرنے میں شامل ہوں گے. ہم لوگ بیٹھیں گے جی ان کے ساتھ.